جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچ تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 3.5 میلیارد افغانیو په لګښت 14 پروژې منظورې کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه نن چهارشنبه د 1415 لمریز کال د چنګاښ میاشتې په 3 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. د غونډې ته 40 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې. له بحث وروسته د شاوخوا 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 14 پروژې منظورې شوې او په 10 پروژو کې یو لړ اړین تعدیلونه منظور شول. همداراز د 2 پروژو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دندې وسپارل شوې څو د پروژو د قیمتونو په اړه له ګټونکو شرکتونو سره مذاکره ترسره او راپور یې د تدارکاتو کمیسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. د 2 پروژو قراردادونه بیا له دې کبله لغوه شول چې ګټونکي شرکتونه یې د قراردادونو مطابق تطبیق ته چمتو نه وو. دغه شرکتونه له همدې امله د محرومیت کمیټې ته معرفي شول. په منظور شو او تعدیل شو پروژو کې د بادغیس ولایت د قادس خردک اوبو ذخیروي بند، د بغلان ولایت د کیلګي بند د جیوټکنیکي مطالعاتو او په پکتیکا ولایت کې د 600 میټریک ټنه په ظرفیت د سړې خونې د پاتې چارو بشپړول، د آمو سیند نفتي حوزې د نفتو د زیرمه کولو لپاره د 10,000 ټنه ظرفیت لرونکو تاسیساتو ډیزاین او نصب، د ارزګان ولایت په چهارچنو ولسوالۍ کې د 50 بستریز عمومي روغتون جوړول، د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د بار وړونکو موټرونو لپاره د ترمینل جوړول، د کابل ښار یو شمېر داخلي سړکونو جوړول او په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا رسونې او توزیع پروژو بشپړول شامل دي. یا د منظور شوې پروژې د افغانستان اسلامي امارت له بودیجې تمویلیږي.